علموا او بیا یې خپل کور کې دغه تدریس کولو، بیا یې په دغه مدرسه کې معلمتوب کولو، درس تدریس کولو بغیر د اجرته. او نن مطلب په چوده باندې هغه مس شوه، د هغې پلار ځي مدرسې ته بنده، پلار یې تانې ته ځي، رپورټ یې څوک نه اخلي. ته زما روزم چې دا خو نان کنیبل آفین دی، زه وکیل یم، پکار چې تا اف آی آر کټ کړی وې او اف آی آر کټ کولو ته چې تا ټوله تاڼه راویستې وې، ایس ایس پي صاحب ته به هغه وخت کې راغلی وې، ډي ایس پي صاحب ته به هغه وخت کې راغلی وې چې نن ته مال راځي چې نن ستا هایوې بند ده، نن ستا مطلب دی په هایوې باندې باندې رپورټونه روان دي په کراچۍ او په بل ځای کې چې روډ بند دی. ولې بند دی؟ نو ګرانو ملګرو موږ ډېر مجبوره یو، موږ ډېر زیات مجبوره یو. دا دویم کیس دی، مخکې هم دا کیس مطلب یې سوځېدلی و. بیا د هغه جینۍ وه چې دې سره تر اوسه پورې موبایل نو، هغې به په خپل کور کې هم پرده کوله. خاندان هغه چې غریب خاندان دی، مزدور کار خاندان دی، دغه کور یې دی مخامخ، څه داسې خبره هم نشته دی. بیا ما ته د هغې لاس میلاوېږي. ته ډېره ما دومره ګناه کړې ده چې ته زما بچی بې عصمتي یې. دا کومه مسلماني ده؟ دا خو په کفر کې هم نشته دی، دا خو په یهودیت کې هم نشته دی، دا خو په عیسیت کې هم نشته دی چې کوم ما سره دا دویم مړی ته ماله راکړې، دا دویمه ماشومه ته ماله راکړې. زما تپوس والا نه چې ته نشي کولی استعفا ورکړه. زما په غوښو باندې نور خپل بچي مه پاله، زما په پټو روپیدو باندې د قوم په ټکسونو باندې خپل ځان خپل بغلې مه جوړوه. ته په کنډیشن کې ناست یې او ستا عوام مطلب یې دلې په سړکونو لوغړېږي. دا کوم انصاف دی؟ دا کوم اسلام دی؟ ما له جواب راکړه، د خدای جواب غواړم. زه نن ما ته وایي د مړي بېرومتي کېږي، بېرومتي خو شوې ده، تا پسې ایکشن واخیستو، تا خو به سهار به هم درې چرګان خوړلي وي، تا به مطلب پوست به خوړلي وي، ته خو به اوس مطلب چاته ناست یې. زه چېرته لاړ شم؟ زما بچی چېرته لاړ شي؟ زه به سکول ته هم نه ځم، زما بچی به سکول ته هم نه ځي. هر یو سړی به خپل بچی لپاره څوکیدار نیسي، هر سړی به خپل بچی لپاره موټر نیسي. چې ته ما له حفاظت تحفظ نشي راکولی، تا سره دا حق نشته دی چې ته زما سرکاري خزانې تنخوا واخلې. تا دا حق نه دی چې سرکاري خزانې باندې عیش او عیاشي وکړې. ته دا ډېر شرم خبره نه ده چې لږو ګېنډونه مونږ ناست یو، مونږ له یو افسر نه راځي. دا اتک نه دی، دا د دې مړي اتک نه دی، دا د دې لاش اتک نه دی، دا د دې بړبېرو پښتنو اتک نه دی، دا د دې مشرانو اتک نه دی چې ما د لاش یوه پرته ده. زه احتجاج کوم، ما له نه ډیزي راځي، نه ما له سی سی پیو راځي، نه زما تپوس کې ما ته ملک وښایي چې زه چېرته لاړ شم، د چا نه انصاف وغواړم. زه به انټرنیشنل کورټ ته ځم، چېرته زه لاړ شم، ما ته لار وښایه. زه نن استعفا ورکوم، په داسې ځملای کې زه نه کېناستم، داسې ځملای کې زه به چرې کېنندم چې هلته زما د عوامو اواز نه رسي، زما په خبره باندې یقین نه کېږي. اخر زه چېرته لاړ شم؟ نو ګرانو ملګرو، دا نور ملګري به زمونږ خبرې کوي راغلي دي، زبیر خان هم راغلی دی. نو زه به دا یو خواست کوم چې میډیا ته مې چې دا روډ چې مونږ بند کړی دی، نو دا مونږ د ښې ورځې نه یې بند کړی، دا مونږ ډېر مجبورانه بند کړی دی. زمونږ تپوس والا څوک نشته دی، زمونږ راپورټ اخیستو والا څوک نشته دی، زما د لاش تپوس والا نشته دی. دا بېروبتي نه ده چې لسو ګېډونه پروت ورته نه راځي، پېښور کې ناست دي، پولیس لین کې ناست دي، سی پي او کې ناست ورته مال نه راځي. ته چېرته لاړ شم؟ ما ته افسر وښایه، کوم ملک ته زه لاړ شم، کوم صوبې ته زه لاړ شم، بیا ما ته ووایه. او که نه ته دومره جابر یې چې زمونږ تپوس نه کوې، نو ووایه چې نه دې ګولۍ نه وېرېږم، نه دې فایرنګ نه وېرېږم، نه دې اف آی آر نه وېرېږم، او نه یې لاټي چارج نه وېرېږم. مونږ هغه وخت کې مقابله داسې کړې ده چې کله د پولیس د تاڼۍ ورونه بند وو او مونږ باندې به راوتو، مونږ کش کړی دی. نو زه ستا نه وېرېږم، هغه پورې به زمونږ دا سر نه وي، پیسفل پر امن به وي چې څو پورې ما له جواب نه راکړی، څو پورې وارثان له جواب نه ورکړی، څو پورې د بړبېرې پښتنو له جواب نه ورکړی، د هغې تحفظات یې نه وي لرې کړی، هغه پورې به دا تر نه وي. او که څوک هم نه وي،
نو خوځدل په دې ور باندې او کوم دا یو خاص کوم جوړانه نه مونږ باندې لپاره وتیو دا پر امن دې مونږه خپل نو تم